والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا أذكارو او دا دعاگانو بدي مباركو درسونو كي من دا كتاب رحيق الأزهار وضاحت کو او دا الله رب العزت دا نمونو ببارکی تفصیلی خبر شیو. بعض نمونو دا الله ذکر شیو ځکه چې نوم دا الله یادول دا الله دی او دا ذکر دی. اوس د هغې نه بعد مؤلف یو فصل راوړی دی او ډېر خوندور عنوان یې وله ورکړی دی: ذکر یسیر و اجر عظیم. ذکر یسیر و اجر عظیم، معمولی ذکر او لوی اجر، یا معمولی ذکر او ډیر اجر. دا کم ذکر چې ذکر کیږي دا لږ دی او په دې چې الله رب العزت تعالی صدر کوي هغه ډیر دی. دا زمونږ کوتاهي ده چې د الله رب العزت په دې پراخه رحمتونو کې او په دې پراخه ثوابونو کې موږ د نیکیانو او د اجر او د ثواب حقدار نشو. ځان ډېر ستړی کو، لږه دنیا راته میلاو شي. یو سړی سحر نه ماښامه پورې لګیا یو سخته مزدوري کوي او یو څو ریاله یو څو روپۍ ورته میلاو شي ماښام کې، خو هغې ته دی خوشحالی وایي زه بیا هم عوض یې میلاو شو، بدله میلاو شو، په دې باندې زمونږ ژوند روان دی. او هر چې دین دی نو د هغې دپاره که موږ لږ ځان ستړی کړو نو رب العالمین ډېر څه راکوي. خو موږ اگر لږ څه کولو ته تیار نه یو، الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی هغه یې کولی شي. لکه اوس دا اذکار دا کوم چې روان دي او تاسو واورئ، معمولی کلمات دي، یو څو ټکي، رب العالمین دله بې حساب اجر درکوي په هغې باندې. موږ هغه ټکي نشو ویلی، هغه کلمات نشو ویلی چې په هغې یو څو سیکنډه لګي، او بیا موږ دا وایو چېره یا الله ته موږ وچ په وچه وبخه. ته خو هم څه ښکاره که که نه چې او ته هم د الله دپاره لګیا یې. دا معمولی ژبه، دا وړه ژبه ما ته د الله دپاره نه خوځو، څنګه به ما ته د اجر میلاویږي؟ او د دنیا دپاره د یعنې خپل ملک پرېږدو، ښځه او بچي او خپلوان هغه پرېږدو، په کلونو کلونو په بل ځای کې اوسېږو او سخت او تکلیف هر څه برداشت کوو، ولې ځکه چې موږ ته دنیا میلاوي او دا به کې دنیا دپاره به څه منډه وهې. نو زه دا وایم چې لږ ډېر کوشش که موږ د دین دپاره وکړو، رب العالمین موږ له بې حساب اجر راکوي او موږ بخي. ښه دا هم نه ده که چېرته اوس د دې ثواب د ګټلو لارې یو څو وې محدودې، بیا به هم خبره ګرانه وې، ځکه چې موږ وایو چې یاره خو ټول یو لس لارې دي، نو بس یو لس کارونه دي هغه کول غواړي. کیدای شي هغه لس کارونو کې 15 زما په وس کې نه، نو بس دغه به زموږ بانه وایي چې یاره زما خو وس نه رسي. نو رب العالمین خو لارې د اجر د ګټلو پراخه کړي دي، بې شماره لارې دي، بې شماره. خو که څوک ثواب ګټل غواړي اله، او چې څوک یې نه غواړي هغې په دې بې حسابه او بې شماره لارو کې هم ثواب نشي ګټلی. دومره بدبخته شي یو انسان. نو دا کم اذکار چې را روان دي که نه، کم ذکرونه، دا په توجه سره واورئ. بس عمل پې وکئ، یاد یې کوئ، ځان پې پوهه کوي. ته خو الله یادې، خو څه وې ته په دې اذکارو کې چې دا هم تا ته پته او بیا د هغه وخته پورې ما ورته نشو ویلی چې څو پورې موږ یاد کړی نه یو، چې یاد دي کړو که نه کړه. لکه سبحان الله دا ژبه چې کله د اذکارو سره عادت شي
سحر ماښام اذکار، فرض مانځنه بعد اذکار، نور عام اذکار، دا د سړي نه هېرېږي نه. کله ته تعجب وکړي که نه، یو کس ستا خوا کې ناست د سحر مانځنه بعد هغه 1 ګنټه ناست جومات کې یا کور کې، او هغه د 1 ګنټه لګي دا شونډې خوځوي، سحر هغه اذکار وایي، ته تعجب وکړي چې ورته دا سم یاد دي. دا د دې اسانه طریقه دا ده چې ته په مخه وایې دا سړي ته یادېږي. اوس ته په میاشت کې چېرته خطا شي او یو ذکر دوه وې، او هغه هم چې کله قرضې ډېرې شي او مسلې ډېرې شي، نو تا ته به څه یاد شي؟ هغه تا صرف په مولوي صاحب پسې ورلي او هغه ورته په پاڼه ولیکو او دی وایي د څه دپاره؟ چې دا کومه خاص مسله ده چې بس دا ختمه شي. دې سړي ته خو د الله ذکر نه یادېږي. که تاسو غواړئ چې دا اذکار او دعاګانې تاسو ته یادې شي، دا وایئ، په مخه یې وایه، په مخه یې وایه، بس د سړي ژبه پرې راواوړي، یاد شي سړي ته، نه هېرېږي بیا سړي. اوس دې ذکر ته ګوره، د اولني ذکر ته عنوان ته وګوره، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دنیا و ما فیها نه خوښ کلمات، دنیا صرف نه وما فیها، دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې هر څه نه غوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کمې خبرې چې وي د هغې ذکر کېدو والا دی. یعنی په بله طریقې درته ووایم چې ښه پې پوه شي، یعنی هغه کلمات، هغه اذکار چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې په بدل کې دنیا او دنیا کې چې څه دي هغه نه اخلي او نه یې غوره کوي. دا به څومره اوچت کلمات دي. ښه دې عنوان ته وګوره، کلمات یې ووایي، څه کلمات، او کلمات ټکو ته وایي، الفاظو ته وایي. معنی دا چې مسله اسانه ده ګرانه. اوس که موږ داسې ویلی وی چې یعنی مال لګول دي پکې، موږ به څادرې څنډولې وي، جهازه به بل طرف ولاړې، مال لګول، ګنټه ټیم ورکول دي، یا 2 ګنټې جومات کې کېناستې دي، یا بدن قرباني کول دي، نو بیا به پکې د بعضو ډډې نه لګېدی وي چې مسله خو ګرانه شوه، خو نه یېرېږم عنوان کې تا ته خبره واضحه کړې ده کلمات. نو ته اوس سوچ وکړه چې دا څومره درانه کلمات دي چې دا دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره دي. حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه د امام مسلم، امام ترمذي، امام نسائی راوړی دی، وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لأن اقول، وی زه چې دا کلمات وویمه، د ذکر ته ګوره، ذکر په سور رنګ کې دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. نو دا کلمات ما ته د هر هغه څه نه غوره دي او خوښ مې دي چې په هغې باندې نور راخیږي. نور په څه راخیږي؟ په مشرق، صرف مغرب، که صرف زمونږ ملک او علاقه، نور چې یاد کړو چې کله داسې ورشي چې هر هغه شی چې نور پرې راخیږي، ټوله دنیا. اوس دا کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بس. او عظمت ته وګوره، او شان ته او فضیلت ته وګوره. معمولی ذکر دی، معمولی مطلب څه دی؟ ګوره دا عنوان چې کوم ایښودی شوی معمولی ذکر، معمولی مطلب یعنی کلمات لږ دي، شان نه بیاني چې شان لږ دی. شان خو یې دومره ډېر دی تپوس یې مه کوه، مقام خو یې دومره اوچت دی تپوس یې مه کوه. دا معمولي په کوم اعتبار سره ورته ویلي دي؟ د الفاظو په اعتبار سره، کوم ټکي چې پکې استعمال شوي دي د هغې په اعتبار سره دا ذکر معمولي دی. کله ته وایې که نه یاره خبره یې وړه وکړه، خبره یې وړه وکړه، خو مقصد او معنا او فایده پکې ډېره ګټه وه. نو خبره یې وړه وکړه مطلب دا نه چې قدر یې وړوکی دی، خبره یې وړه وکړه یعنې کلمات واړو، کلمات لږو. دلته چې تا ته وایي چې معمولي ذکر، نو حاشا وکلا دا مطلب یې نه دی چې ذکر هغه قدر معمولي دی. وی کلمات لږ دي، معمولي دي، او شان او فضیلت او اجرونه هغه بې حسابه دي. و دا څو کلمات دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، څلور خبرې دي. سبحان الله د الله پاکي دی بیان کړه چې الله پاک دی د هر عیب،
ښه د دې وضاحتونه ګورئ مخکې شوي دي، بار بار تکرار ته ضرورت نشته. والحمدلله ټول د کمال صفتونه دي الله له ثابت، ولا اله الا الله نشته د عبادت حقدار مګر یو الله، والله اکبر والله د هر سره لوی دی. څلور خبرې. ښه اوس هسې حساب ولګوئ چې دا به څومره وخت کې ویله کېږي. ګړۍ خو به تاسو سره یي که نه، هغه سیکنډ چې پکې روان دي ستاسو رښتې سیکنډ پکې روان دي، ته به حساب وکړي چې کله زه شروع کوم زه به ښه په ارام وم، زه هغه شان به هم نه وم چې یو منډه ترې وباسو. ګوره ورته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، شپږ سیکنډه. ما تاسو ته وکړم چې لویه بدبختي هغه به دی چې په دې دومره د الله پراخه فضل کې موت ته د دغه فضل حقدار نه شو. شپږ سیکنډه. ښه دا بیا ته دوه پیرې ووې، څو شو؟ 12. نو څلور پیرې دې ووې، څلېرش، او بیا پسې ځا او یو منټ دې ووې. ته سوچ وکړه چې یو منټ ته دا ذکر ووې رب العالمین به تاله څه درکوي. او یو منټ څه شی دی؟ په ګنټه کې 80 منټې دي. ما ورته په 40 ګنټو کې په یو ګنټه کې یو منټ هغه الله له نه ورکو او د الله یاد. بله مسله یو سړی به دا تپوس وکړي چې آخر دې کلماتو له شریعت دومره اوچت مقام ولې ورکړی دی؟ نو جواب دا دی چې دې کې د الله عظمت او شان بیان شو. هر طرف ته وګوره د الله پاکي بیان شو د هر عیب نه، دا ګټه مسله ده. د الله دپاره هر د کمال صفت ثابت شو، دا بله ګټه بنیادي مسله ده. رب العالمین یوازې د عبادت حقدار دی، بل څوک ورسره نشتي، دا خو بنیادي مسله ده. او الله د هر څه نه لوی دی. دا وړې خبرې دي، غټې خبرې دي، خو په لږو کلماتو کې راټولې شوي دي. دا ذکر خو به تاسو ته یاد دي انشاءالله، دا خو ډېر اسان دی. سبحان الله والحمد لله وی وایې که ووایم الله دله اوس هم اجر درکوي، څه دغه پې نه ځي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره چې داسې نه دی که نه چې ودرېدوله غواړي لکه اوس زه کټ کې پروت یم، نه پاسې به ځکه چې دا کار ډېر ګران دی. ودرېږي به پته نشتي څه سبق په ملا سته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ډیوټي د باندې هم نه خرابو، کار کې، دکان کې، دفتر کې، دیاړي کې، هر ګاډی چلے ډریوري سره د کار وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر. ما هغه مانځه کې ایتونه ووي، تاسو به د کې دې سوچ کړی. الله وایي وکان بالمؤمنین رحیما، او الله په مؤمنانو باندې خاص مهربانه دی. دا دغه مهرباني یو جرک دی معمولی چې دومره موږ ته د ثوابونه او د نیکیانې ګټل اسان کړي دي، خو چې په دې کې بیا درته وایم یو سړی د جهنم حقدار شي، دی به څومره بدبخت دی. ښه راشه دویم ذکر له وایي چې څوک دا کلمات وایي هغه دپاره په جنت